الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله. دی محمد صلی الله علیه وسلم د رسالت عقلی ثبوت لږ شان 1400 کاله مخکې تاریخ ته وګورئ. په نړۍ کې نه برقي تارونه، نه ټلیفون، اورګاډي، نه چاپ او نه چاپ ځایونه، نه اخبار او رسالې، نه چاپ شوي کتابونه، نه د سفر او سیاحت اسانتیاوې چې نن ورځ موجودې دي. له یې هېواده به ته بله د میاشتو میاشتو مزلونه کېدل. په دغسې حالاتو کې د عربو هېواد له ټولو جلا پروت و. چارپیره د ایران، روم او مصر هېوادونه چې په هغو کې څه ناڅه د علومو فنونو زور و شور و. خو د شګو سترو ډګرونو عربي نړۍ له نورو ملتونو جلا کړې وه. عرب قوم سوداګرو، په اوښانو به یې د میاشتو میاشتو سفر کاوه او هغو هېوادونو ته به د سوداګرۍ لپاره تلل. له دغو هېوادونو سره د دې اړیکې یوازې د سوداګرۍ په خاطر وې. پخپله په عربو کې نه کوم لوړ تمدن، نه کومه مدرسه، نه کوم کتابتون، نه په خلکو کې د تعلیم او ښوونې څه شوق و ذوق. په ټول هېواد کې د ګوتو په شمار څو تنه په لیک او لوست پوهېدل. خو هغوی په دومره اندازه نه و چې د هغه وخت د علومو فنونو سره اشنا شي. هلته نه یو مرکزي حکومت و، نه قانون. هره قبیله خپلواکه وه. له دې سره سره به سر و کال لوټ تالان او وینې بهیونکې جګړې ترسره کېدلې. د انسان روح هېڅ ارزښت نه درلود. بد کارونه، شراب څښل، د جوارۍ او د قمار بازار تود و. خلک به د یو بل په وړاندې بلا تکلفه برمنډېدل او شرمځایونه به یې ښکارېدل، تر دې پورې چې ښځینهو به په برمنډه توګه د بیت الله طواف کوه. د روا او ناروا بیلتون نه و. په عربو کې د ازادۍ احساس دومره پیاوړی و چې د هېڅ چا او هېڅ قانون منلو ته تیار نه و او نه یې د کوم واکمن امر منلو ته سر ښکته کاوه. د جهالت او ناپوهۍ دغه اندازه وه چې ټول قوم د کاڼو بوتانو په لوري سجدې کولې. په لاره کې به چې کوم یو کاڼی خوښ سه هغه به یې راواخیست او په عبادت به یې ورته لاس پورې کړ. هغه سرونه چې هېڅ چاته به نه ټیټېدل هغه به یې کاڼو او بوتانو ته ښکته کول او سجدې به یې ورته کولې. په دغسې ناببر حالاتو کې یو یتیم شخص پیدا کېږي، د عربو له هلکانو سره رمه څري، په ځوانۍ کې سوداګر ده، له هېڅ چا یې تعلیم نه ده کړی، د لوړو خویونو او اخلاقو څښتن دی، هېڅ کله یې دروغ نه دي ویلي او نه یې دروغ خبرې کړي دي. په ټول قوم کې په دیانت او امانت مشهور دی، له هرې ناپوهۍ او ناپاکۍ څخه کرکه کوي. د قوم په لوټ تالان او وینو بهولو غمجن، د نرم زړه څښتن، د کونډو یتیمانو مرستندوی، میلمه پال او د صحیح عقل خاوند، له بتپالنې نفرت کوي، کلی پرېږدي، په لرې واټن د یوه غره غار ته ورځي. د یوې رڼا په هیله ده چې شاوخوا تیارې پرې له منځه یوسي. په یو ځل د ده په حالت کې یو ستر بدلون رامنځته شوی. له غاره راووت، خپل قوم ته ورغی، د بتپالنې غندنه یې پیل کړه او د یو الله جل جلاله بندګۍ ته یې خلک راوبلل. د غلا، لوټ، تالان، شراب څښلو، زنا، قمار او بدو چارو په خلاف مبارزه پیل کړه. بشري کرامت اعلان او د آخرت د ورځې د سوال او ځواب احساس یې د خلکو په زړونو کې واچوه. ناپوه قوم د دغه ستر شخصیت په مخالفت لاس پورې کړ چې هغه د پلار او نیکه په دود او دستور ولې نیوکه کوي او ښوونې څنګه د پخوانیو پلرونو د تګلارې په خلاف دي. له همدې امله یې هغه ته بدې ردې پیل کړې، په کاڼو یې وویشت او د هغه د وژلو پلانونه یې جوړ کړل او له خواږه ټاټوبې هجرت ته مجبور او هلته یې هم په آرام پرېنښود. هغه د خپل ناپوه قوم په سمه لاره روانول غوښتل، سره له دې چې قوم ورته په دې شرط د مشرتابه سر د سرو سپینو زرو سپارلو ته چمتو و چې له خپل کار څخه لاس واخلي. خو هغه په خپله خبره ټینګ ولاړ و. د بشریت د دنیا او آخرت د بریالیتوب په خاطر یې په دې کار لاس نه پورې کاوه چې له کافرانو سره روغه جوړه وکړي. هغه له نوو ارمانونو سره د حلال غر راووت. اوس یو بهترین خطیب او له فصاحته او بلاغته ډکې خبرې کوي. اوس داسې کلام خلکو ته اوروي چې هېڅ چا تر اوسه نه ده اورېدلی. ټولو نړیوالو ته یې چیلنج ورکړ چې د دې کتاب په شان یو صورت جوړ کړي. د هغه وینا او د الله تعالی کلام سره توپیر درلوده. د الله تعالی کلام له بلاغته ډک او معجزه وه. هغه د جزیرة العرب وګړو ته له حکمته ډکې ویناوې پیل کړې
چې مخکې ورڅخه چا اورېدلی نه وي. هغه اوس د اخلاقو ټولنیز ژوند قانون اقتصاد او سیاست معلم دی چې تر قیامته یې لوی لوی پوهان په څېړنو بوخت دي. د هغه راوړی نظام کامل او له هرې نیمګړتیا څخه سپېڅلی دی. هغه د خپلې 23 کلنې مبارزې په دوران کې د خپلو نیکو اخلاقو شرافت او خپلو لوړو ښوونو په وسیله خپل دښمنان دوستان وګرځول او لویو ځواکونو د ده په وړاندې ماتې وخوړه. هغه چې کله په خپلو دښمنانو بری ترلاسه کړل نو له هېڅ یو دښمن څخه یې انتقام وانخیست، له هېچ چا سره یې دښمني ونه کړه، تر دې پورې چې چا د ده ګران تره په قتل رسولی و د هغه سینې ورڅېرې کړې وه او په همدې ډول چا چې په کاڼو ویشتلی او له هېواده یې شاړلی و د فتحې په وخت یې هغوی ته هم معافي وکړه. هغه هېڅ کله له چا سره خیانت او دوکه نه ده کړې او نه له چا سره د تړون په ماتولو لاس پورې کړی. په جګړه کې له هېچ چا سره زیاتی نه ده کړې، تر دې پورې چې د هغه سرسختو دښمنانو هم کله چې په هغه د ګناه او یا تیری الزام نه ده لګولی، دا هغه ښېګڼې او ستر اخلاقو چې په پای کې د ټولو عربو زړونه یې لاسته راوړل. بیا یې د خپلو ښوونو په وسیله له پونده جاهل قوم څخه یو مهذب او د قانون پابند ملت او د اخلاقو لوړ څلي جوړ کړ. نړۍ ته یې د تمدن اخلاقو او بشر دوستۍ درس ورکړ. په خپلو روزل شو ملګرو په وسیله د ایران، روم او مصر سلطنتونه یو په بل مخ واړول او د اسلام لارښوونې د اسیا، افریقا او اروپا تر لږې څنډو پورې ورسولې. نړیوالو چې د توحید درس هیر کړی و هغه یې بیرته تازه کړ. هغه نړیوالو ته د اخلاقو قانون، سیاست او اقتصاد او تمدن پاخه او سپېڅلي اصول وړاندې کړل چې د اسلام دښمنانو هم ورڅخه ګټه واخیسته او په تاریخ کې ساری نه لري. اوس د غور او فکر خبره دا ده چې د 40 کلو څخه وروسته په دغه شخصیت کې یو دم څنګه دومره کمالات را یوځای سو. اوس په یو وخت کې بې مثاله د لښکرو جنګي سپه سالار او یو بهترین قاضي، یو ستر قانون پوه، یو بې مثاله پوهان او د اخلاقو تمدن یو بهترین مصلح سیاست پوه او د الله عابد بنده هم ده. د خپلو میرمنو اولادونو کورنۍ حقونه هم پوره کوي. د غمځپلو بېوزلو خدمتګار د فتح او غلبې په مهال ساده ژوند ترسره کوي، له خلکو سره یو ځای ډوډۍ خوري. نړۍ له پیل او تر پایه پورې هېڅ انسان د ده په څېر مثالي او بیلګه شخصیت نه لیدلی دی. دا زموږ پیغمبر او د نړیوالو سردار محمد صلی الله علیه وسلم دی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.